السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو، په نوې ویډیو کې به موږ د دنیا مشهور کس د چارلی چپلن په باره کې ذکر کوو او دا به وو چې د ده مړ کېدو نه پس د ده لاش سره څه وشو او چا د ده لاش د ده قبر نه غایب کړ. خو د هغې نه مخکې که تاسو زموږ چینل خان انفو انجن نی سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. زموږ فیسبوک پیج هم وزټ کړئ، لینک به لاندې ډسکرپشن کې. چارلی چپلن په 1889 کې پیدا شو، خو خلک خاندولو والا د دې کس زندگی د ماشوموالي نه ډیر په غربت تیره شوې وه. چارلی پلار چارلز چپلن 1890 پورې د برطانیې مشهور سټیج آرټسټ او سینګر و. د چارلی پلار یعنی چارلز چپلن ته د شرابو څښلو عادت و او د دغې عادت په وجه ده به د خپل فیملی صحیح خیال نشو ساتلی او تر دې پورې چې کله چارلی د 1 کال شو نو د ده پلار په کور کې خرچه ورکول بند کړل او دغه شان د چارلی زندگی په غربت سره شروع شو. چارلی چې کله د 12 کال شو نو د دوی د پلار د دغه شرابو د لاسه مرګ شو. د دوی مور هم یو سټیج آرټسټ وه. اوس د چارلی او د چارلی لور سیډني دغه واحد سهاره د دوی مور وه، خو ډیر زر د دوی مور هم مړه شوه او د دې نه پس چارلی او د ده ورور سیډني سړک باندې رالل. په دغه وخت کې چارلی خپله زندگی تیرولو لپاره هر قسمه کار کړی و. د به اخبارونه خرڅول، کلونو په دکان کې هم د کار کړی او دې سره سره د یو ډاکټر سره هم و او دغه شان به د داسې مختلف کارونه کول او خپل ژوند به تیرو. خو اصل کې د کې یو آرټسټ موجود و، یعنی د کې د آرټسټ خاصیت و. خپله مزدوري کولو سره سره دې سړي ځان له په تیټرو کې کار لټول هم شروع کړل، یعنی د په تیټرو کې واړه واړه رولونه کول او بیا په 1910 کې د ته یو ډرامې کمپنۍ د طرفه امریکا ته د تلو موقع ملاو شو او دغلته نه د دې سړي یعنی د چارلی د کیریر شروعات شو. د ده یو ډراما د چا نوم چې A Night in English Music Hall و، هغه ډراما ډیره مشهوره شوه او چارلی په امریکا کې ډیر مشهور کړ او صرف 2 کاله پس په 1912 کې دته د یو فلم کې کار کولو آفر وشو. په دې فلم کې کار کولو سره دته په یوې هفتې $250 ملاوېدل او دغه فلم چارلی ډیر زیات مشهور کړ او بیا یو نه یو اعلی فلم دته د کامیډي سایلنس مووی بادشاه خطاب ورکړ، یعنی چارلی چپلن ته د سایلنس کامیډي مووی بادشاه هم ویلی شي. چارلی 4 کتابونه هم لیکلي وو، دی یو میوزیشن هم و، د 4 ودونه کړي او د ده 8 بچي وو او د ده د اخري ښځې نوم اونا چپلن و. 25 دسمبر 1977 کې د کرسمس پر ورځ چارلی چپلن خپل په کور کې مړ شو. د ده ټول عمر 88 سال و. ورځې پس چې د ده ټول رسمونه ادا کړی شو نو دی په سویزرلینډ کې خپل کور څخه ښخ کړی شو، خو د هیچا ذهن کې نه و چې د دې نه پس څه کېدلو واله دي. چارلی مړ کېدو نه 2 میاشتې پس د چارلی ښځې اونا چپلن ته د سویزرلینډ د لوکل پولیس د طرف نه یو کال راغی. پولیس چې اونا چپلن ته کومه خبره وکړه نو اونا چپلن ډیره حیرانه شوه. د پولیس په مطابق د چارلی لاش د چارلی قبر نه غایب و، یعنی چا د چارلی لاش د چارلی قبر نه پټ کړی و. پوره دنیا په یو خبره ډیره حیرانه وه چې یو مشهور کس د چارلی چپلن لاش د ده قبر نه چرته لاړو. د سویزرلینډ پولیس په دې کیس باندې کار شروع کړ، خو د هغې دوران کې د چارلی ښځې اونا چپلن ته د اغواکارو طرف نه یو کال راغی. ملګرو، دې اغواکارو اونا چپلن ته دا وویل چې د چارلی لاش زموږ په قبضه کې دی او د هغې په بدله کې دی د اونا چپلن نه $6 لک غوښتل. ملګرو، دا اوس هم زیات رقم دی خو په هغه وخت کې دا انتهایی زیات رقم و. ملګرو، دا یو ډیره عجیبه خبره وه چې چا د لاش په بدله کې د تاوان ذکر کړی و. خیر د چارلی ښځې اونا چپلن دې تاوان ورکول نه انکار وکړ، خو اغواکارو د ده واړه ماشومانو ته هم د نقصان رسولو دمکي ورکړ. ملګرو، په هغه وخت کې موبایل فون ډیر کم و او ډیر خلکو به د فون بوټ نه کال کول. پولیس د علاقې 200 نه زیات فون بوټ ټیپ کړل او هر ټایم به د دې فون بوټ خوا کې په ساده جامو کې پولیس ګرځېده. او ملګرو، دغه مونیټرینګ په کار راغی. د سویزرلینډ پولیس د چارلی چپلن د لاش په اغوا کولو په جرم کې 2 کسان گرفتار کړل. د دې دواړو مجرمانو نوم رومن وارډا او ګینسټو ګینف و. د دې دواړو مجرمانو تعلق د ویسټرن یونین نه او دی میکینیک و. د دې جرم ماسټر مایند رومن وارډا دی د چارلی چپلن لاش پټ کو او د دې کور نه 1 میل لرې په پټي کې دفن کو. پولیس د دې دواړو مجرمانو په موجودګۍ کې د چارلی چپلن لاش هلته نه راوباسو او خپل ځای کې ښخ کو، خو دې پیرې ته دی سیمټو سره پوښ ښخ کو چې څوک بیا داسې کارونه کړي. د دې کیس ماسټر مایند د رومن وارډا
ته 4 کالو سزا شوه او دا بل 18 میاشتو دپاره جیل ته لاړو. دی دا جرم د ایټالین یو اخبار کې یو سټوري راغلی وه او دی هغې نه مطمئن شوي او دی د هغې په طرز دا جرم کړی. ملګرو دی د رها کېدو نه پس د چارلي ښځې اونا چپلن نه معافي وغوښته او اونا چپلن دی دواړه معاف کړل. خو ملګرو دې کیس پوره دنیا حیرانه کړې وه. د چارلي چپلن قبر اوس هم په سویزرلینډ کې د دی کور څخه موجود دی. ملګرو که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو دا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.